دا وګوره چې دیوا بارتی میرا بارتی ده که څه بلا د هغې هم راستي چوکېګانې ایښې وي و دې شرمونو مړه داسې کوي چالا پیلا لالا لینا والا سړی ونیسئ هېوادونه ګرانو مینهوالو یو ځل بیا چک چک وکړئ که نه یو چک چک अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा نه خوشې دی ټک 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 منډې وې او دې کې ټایم کې ټپوس راشي او ځان سره د پنجو کې یوسي نو بیا به څنګه چل شي هغې نه به زه مخکې شم ها ها هیک خو ټپوسان ډېر ګرځي هسې نه چې په پنجه کې دي اوچت کي نو شکرګزار یم بیا یم چې یو څه لږ چکر خو به راکړي اسمان کې مو کړی که نه سبق لیکلو شکر الحمدلله د مکتب په خوا کې تېر شوی یم طلاقه سړی نیول غواړي هلکه سړی ونیسئ السلام علیکم قدرمند لیدونکو اورېدونکو هېوادوالو ګرانو مینهوالو یو ځل بیا زه شفیع الله همدرد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم امید کوم چې روغ جوړ باستئ قدرمندو ما سره د کیمرې په بخش کې دی زمونږ تکړه ورور همکار ایکټر ډایرکټر جناب اس آر سراج الدین پجواک صاحب او زمونږ دویم همکار جناب مشفق الله خان سمیم صاحب دی قدرمندو راغلیو بیسودو پل ته دلته تاسو ته مونږ خپرونه شروع کوو امید کوو دا خپرونه ستاسو خوښه شي کوشش وکړئ د شروع نه تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ او زموږ سره پاتې شئ پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو ښکلې اسلامي مینا وطن آبادو ښکلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه قدرمندو دوستانو یو ځل بیا نن د اختر ورځ ده او د اختر ورځ به ولې چې موږ سره وړوکی خان دلته موجود دی قدرمندو دا ډېر مینهناک خلک دي د مینې نه ډک خلک دي دی نفرت نه پیژني دی چې څومره مینهناک انسان دی اوسه پورې به داسې انسان نه ما لیدلی او نه به چېرته ما ته خدای پاک وښیي قدرمندو زموږ په یو ریکویسټ باندې په یو ورکوټي شان بلنه باندې دا راغی او دلته وروره ما سره مرکه کوي او موږ دې سره اوس ته مرکه ورسره کوو او دا یو کتاب دی د دې د ژوند په باره کې به موږ تاسو ته ډېر څه معلومات درکړو او دا غریب ډېر مصروف هم او لالا ښې جوړې خیرت دی څه شو سړی څه شو ټپوس ویلو که څه وشو وړوکی خان ځه دا څه وشو خامخا یو ټپوس وړی دی یار دا څه وشو دلته یاره په خیر جوړ نازا خیر د خلک خیر الله رحم الله رحم دا ته ناستې که ولاړې زه داسې وایه چې نیم بره یم نیم لاندې یم خو چې ته که ولاړې که نه که ناستې که زه ته کېناستې کېدای شي زه سملمه همدغه مې لګي څنګه لالا ښې جوړې خیرت دی ژوند سات زندګي ښه تېرېږي والا بس تېرېږي نو بس داسې ګوره نو ښه نو دغه دی تا سره یو لنډه شان مرکه لرو وایه چې دا د ژوند چارې مو څنګه دي والا بس الله نه شکر ګزار یو ښه دي او څه کاروبار کې بس کاروبار کله کله اوزګار خیلو کې ګرځو او کله کله بس داسې وایه چې دوکان کوو او ستاسو یو ډیلاګ ډېر مشهور دی شرمول کې ماڼه وای شرمول مه کوه کلار ښه دا راته چې لالا بچي مو شته مال د خدای او واده مو کړی ښه او په خوراک کې م څه خوښېږي یاره څه به خوښېږي چې څه شی وي نو لکه کبر پکې نه کې نه کبر ولې کو او رنګونو کې م څه خوښېږي کوم سره یاره داسې وایه که نه داسې مې لګي شینه شینه او روجو سره څنګه روجو سره لږ په تکلیف یې مانو دا څه روجي دي لالا مړه والا وروره زمونږ معدې ته ګوره نو دې کې معده شته ولې نشته
مرغي کې معده لري مرغي نه دی هغه معده لري فلم په دې روژه کې یارې ښه دا راته چې تعلیم مو کړی که نه سبق لیکلو شکر الحمدلله د مکتب په خوا کې تیر شوی یم دا هم اوس ښه خبره ده ښه چې تېر شوې ښه نن د جمعې ورځ د چکر له راغلی که څنګه یاره بس دا راوتلی وم مال چې دا خلک وشمارم یاره دا اوس ګارخیل خلک مې شمارل ته خو خل شمارې خو ټپوسان ډېر ګرځي هسې نه چې په پنجه کې دې اوچت کي نو شکرګزار یم بیا یم چې یو څه لږ چکر خو به راکړي اسمان کې او دا خبر رښتیا ده وایي دا وړوکی خان مازدیګری چې شاهرخ خان کرس کی وا روجه کې نه ګوره کوجه کې کوجه کې واو ښه کاجل هم ناسته وي پوه شې دیوا بارتي میرا بارتي ده که څه بلا د هغې هم راستي چوکېګان ایښې وي ودې شرمولو مړه داسې کې ښه لالا ښه ګپ شپ هم ولګو ډېر وخت بس ګوزو ته رالې ښه او که نه ځکه نه یو ډیلاک شه پکې نه ډیلاک مه کوه شرمول مه کوه ښه دا ډیلاک واره نه کوي واره خو بلکل نه کوي ښه دغه ځکه نه یو نعت شریف ووایه یاره دا د مرکه ته په ما باندې نعتونه وې هغه خلک په جومات کې وایي نو دا اوس شرمول دي نه وروره ښه خبره نه ده که نه دا څه کېده ښه ستا په ملکونو کې کوم ملک خوښېږي زما افغانستان او دې نه علاوه دې نه علاوه داسې چې ښه مزدار ځای که نه بس ښه شته کور وي بس هماغه ټول هر ځای دی نو وروره بس چې درته راځي خورې او که داسې کار وکړو که نه لالا چې دا د لیندې په پټاخ کې دې کښېنوم که نه او هر یو ملک چې دې خوښېږي هملته دې ولمه ښه قدرمندو دوستانو ګپ شپ هم ولګوو او زړه تنګ نه کې ګورې ما سره ته ماله بیا په ګوتو نه راځي نو ولې وروره څه پیرې خو نه یم چې په ګوتو نه راځم بل یو ذهني پوښتنه ده نو که ما که نه داسې سوال جواب بس څنګه دې خوښه وي نو هغه څه شی دي چې ګډې وډې لارې ښه ښکلې مزېدارې هغه منجولې زنده باد یار بیا دې وشرمولو که نه نه یو پوښتنه کوم که د بالیوډ نه تا ته زنګ راشي که نه الو څو خبره کې وړوکی خان خبرې کو خدمت وایه هغه وایي موږ سره فلم کې کار وکړه ستا به څه رایې څنګه فلم کې کار وکړه ولې زه خپله اکټر یم نو زه بل چا سره څنګه کار وکړم نه اوس شاهرخ خان یا څوک ووایي که نه چې موږ سره په فلم کې کس کم دی هیرو کم دی که نه ته خو هیرو یې که نه تکړه یې نو ځې به نه فلم نه نو څنګه ستا څنګه خوښه ده نه دا ستا خوښه ده زه خو یو خوښه ده ځې که نه ځې یاره زه خو یم تېر به شو تې ښه نه ځې ورځه انکار ورته نه کوې ښه کار نه دی او خپل فلمونو او ډرامو کې خو دې کار خپل زه مزاق کوم او دا که اوس ته په اس ناست هیرو یې که نه او ویلن درنه خوښې دی ټک 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 منډې وې او دې کې ټایم کې ټپوس راشي او ځان سره د پنجو کې یوسي نو بیا به څنګه چل شي هغې نه به زه مخکې شم شرمول کې که نه ښه قدرمندو دوستانو ورکوټي خان سره هم ګپ شپ ولګو خو یو خبره موږ نه هېره شوه ستا خپل اصلي نوم څه دی نه 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 دا نه نوم دی خو نوم رضوان الله ته څه کې دا نوم ښه یاره شرمول کې که نه شرمول ته کې خدای دې بېخوی باسه خو تا ماته ویل کړې چې نوم دې وښیه خو نوم مې نو دا نوم نه که نه خپل نوم ته اوس څه کې ما ته ویلې چې خپل نوم دې وښیه زما نوم دی رضوان الله په مشهور په ورکوټی خان یم ورکوټی خان یو جهان مننه د اخره کې د روجې په باره کې دا ووایه چې روجه څه شي ته وایي دې کې غوسه په کار ده نه ده په کار اوس مثال کور کې مالګه زیاته یا رازیاته شي هلته غوسې کې نه کې څه ستا فیلینګ نه وروره دا هېڅ روجه کې روجه ګوره دې دپاره الله تعالی کړی چې په کال کې دا یو خوشحالي ده ښه صحیح ده بعد د دې کې غوسه موسه دې نه وي بعد د خلک ښه خپل ذکر وکړي تېر شه یاره هلکه زه به ستړی شم ستړی بلا ورپسې دې کې غوسه ښه شی نه دی دا ځان ته نقصان دی بعد د ځان د کنټرول کی ځنې ګورې که نه نسواري مال دی ځنې چرسي مال دی ځنې بس مختلف نشې کوي که نه نو بیا چې خلک ورته وکړي هلکه څه شی دي
ولا نشه مې نه ده کړې خو چې بد دې کړي دي چې نشه دې نه ده کړې نو نشې خو دې سره روژې سره څه تعلق نه لري هلکه زه روژه یم خو مخکې هم روژه لري داسې خو نه ده ټول که نه روژې باید د ځانونه کنټرول کړي وروره دا خو ډېر خوله کنټرول کړي سترګې کنټرول ټول وروره ټول وجود باید د کنټرول کړي داسې خو نه ده که نه ښه یو جهانمن له تا سره موږ ګپ شپ ولګو خو دې دي چې خفه شوی نه او اخره کې هیوادوال تا ګوري که نه څه پیغام میسج وړاندې کول غواړې نو بس میسج به وکړو نو بس الله دې ټول ښه لري او زمونږ مینوال دي او زه وایم به چې دا روژه کې هېڅ غلطه دې څوک ونه کړي او دا د خوشحالۍ روژه ده د خفګان نه دی او ټولو ته زما همدا خواست دی چې مطلب څوک دې روژه کې غلط مطلب خپل لمونځ ودستې وکړي خپل ښه کارونه دي کړي خپل ښه ذکر دې وکړي نو غلطې پسې دې نه ګرځي نو بس همدا زما پیغام دی ښه اخره کې زمونږ د مشر د خوا نه تا ته 15,800 سلامونه ډالۍ کې ته ورته څه وې مننه کوم یو جهان مننه کوم قدرمندو دا وړوکی خان چې موږ سره مرکه وکړه الله دې وکړي چې خفه شوی نه وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو بندیز مو د نفرت په قاچاق برو لګولای بندیز مو د نفرت په قاچاق برو لګولای پزړونو کې جذبې د محبت را بارو ولی اسلامي مینا قدرمندو دوستان یو ځل بیا راغلی او دلته بیسود پول سره او دا شلاله استاد دی دا څوک نه پیژني دا هر سړی پیژني د ده ډېر زیات مینهوال دي او ښه کرتبونه ښیي او وړوکی خان هم موږ سره ولاړ دی او د دې سره مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم سلام جوړې ښې خیرته کلاري ده شلاله استاد ښې جوړې خیرت دی شکر الحمدلله په دعا دی روژې تر څنګه یې الحمدلله خپله ښې شکر دی دغه د اختر هم رانږدې دی خیر سره بس پروګرام به شروع کوو د خیره او د خیره قدرمندو دا چې دی د اختر کې چې دی کرتبونه هم کوي او راشي باغ احمد شهید ته چې دی دا ډېر تکړه استاد دی تاسو ته به خپل کرتبونه وښیي ښه شلاله استاد ډېر وخت پس مې ولیدلی بس وروره بس خو بس پروګرامونو کې غیر کله کابل کې کله یو دی کې کله پارک عبدالزاده کې په کابل کې ډېر شوګانې لګوم په کابل کې لګوم په کونړ کې لګوم په ټول ننګرهار کې ته ګرځېږم بس شوګانې چې چېرته شو یې لګوم زه کار کوم زه خو شوکه او ډېر وخت نه ده ډېر عمر نه دا کار کوې همدغه ټول عمر نه بس دا ګیره مې دومره سپینه شوه په همدې ترکشونو کې او بچي مو شته او شکر ده الحمدلله څو ده 12 ډېر وخت نه دا کار کوې نو څه منافت شه کېږي که نه شکر الحمدلله ښه ټیټ او تا خو ډېر خلک پیژني که نه ډېر مشهور یې ټول د ټایم په ننګرهار په کم کوټ کې وګوري که نه ورته شالاله څوک د شالاله ته ټول په رسمیت پیژني واقع دا خبره خو صحیح ده ښه شالاله استاد زمونږ د قدرمندو ته به څه کرتبونه ته ښې بس یو دوه درې کرتبه به ته وښیم او بس وښایي چې دا مینهوال وګوري چې شالاله استاد داسې یو فنکار دی داسې یو هنر لاس کې دی چې هغه څوک هر سړی خو نشي کولی که نه هر سړی چې کولی شو بیا به ما ته ضرورت نه و که نه اولنی یو کرتب وله کم یې وښیې بس چې کوم یو تا کرتب دغه چاړه ربر درته چاړه باندې به یو درته ووایم لاس به درته ووایم ځان ته به نه دا خو ځان خوږ نه کوي بیا په ما نه خوږوم ولې دا زما کرتب هم دا شی دا دې ما پسې راوړی دی دا وګوره ودرېږه چې پټۍ واچوم چې وینه را نشي پټۍ واچوم چې وینه را نشي وینه هم پکې راغله بیا کار خرابېږي روژه هم خرابېږي او کار هم خرابېږي شاته شي ماشومانو راهله ویډیو راځي بند نه لږ دی غاړه شي والا غي اورې نه څنګه چلے هی پټه سوا او کنه چې بیا شیطانتونه کې مهارت چې بیا مې بونی دي مهارت او کنه چې سړی وجلې وي الو چک چک وکړئ که نه یو چک چک 1 2 3 انجیل جوړیا سي دی د ما دا کرتبې دي ټول ودې کته چک 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 ونیسه ته چې دا لاس کې درته ووایم ونیسه
ظالم بچی دا خو څه خټکی نه چې دې پکې لاس پدې هی تکه خان به ووم دا خو زه کوي شم تراوړه ها تراوړه زه کوي شم کنه ته ولې کوي شي دا ما پټې لاس کې واچو کوي شي ور نشي کولای تراوړه وکړه څنګه کوي شي هر چا چې دا کاتی کړي وې کنه نو شالالا ته به ضرورت نه وي ها ترا ونه کوم نه ابل اور بازار ته تل ما کتابچه مې غیستله ها مال دو پکې د میاشتې روجي دغه کاپونه میتابونه کتابونه ورا ټول کوم کتاب وکم ها امامات مې دا کتابچه په څو ده وای دا په 1.5 روپۍ مل ټول خار کې په 100 روپۍ ورکته په 1.5 ورکې پوه شو کنه نو کتابچه مې راوغه ته روان شوم ای ماما پیسې راکا ماما دا کتابچه زما د بلدي کې مې غي تانه من دغه ته بلدي کې بیا کول مې تانه وای مړه خو درته دا کتابچه نه خو مال ته راته وې مال کتابچه نه ختم ته ته شپانه ده په دې مخه مال ورته شپانه ده پوه شو و خو زم درته کنه ته شپانه دي ماما ته دروغ وې ما دې کې کم دي لیکي راشد خان ده دې خان ده سند خان ده ټول کرکټ یو چک چک ټول کرکټ بونډي مال پکې دا وګوره مال ټول کرکټ بونډي پکې ماته دروغ وې ما ته وې نه دا خو ما زوی پکې لګولي ماما تاسو زوی چې پکې لګولي خو نه خمیم درته خو دره ماما چې تاسو زوی پکې بیګا لګولي ما دا ختم شو چک چک دا مال بیا ختم شو دا مال بیا ختم شو خو ورته وګوره صحیح شو اره حق تکي چپ نه هاي دغه بیټسمین دې څوک دی بل څه کرتب خلاله لوډ دې لګ شي کنه مالا خو دې شاته لګي تسمال والا شبك یک نهایی تیتا پیتا نه کپ نکی یو شلګون له خور ته نرشي دی خاطر شي کنه نو مخنه لري شي کنه دی خاطر شو ځه دا د افغانستان پیسې دي خور ته وګوره ټول کې په دې لاس کې تش په دې لاس تش دا لاس تش دې لاس کې شلګون دې لاس کې لګون شلګون دی خور ته وګوره چره ٹھیک مطالعہ کاپ مت نوتی ہے تل کی ہی شری نہ کاپ نہیں پر ہپی ها ها هيك یو چک چک ये तो उठे हे गपी वर्चा गिगा अपना काए तू ती नीची दल की कथर ही क्यों खापना ही तू पर लालास्तश ختم لا دا زه کوي شم دا ته ماتره دا زه کوم ته دا زه کوم دوس والا وکا شالا کیلا پاتا تیلا غالا قر ها شالا پیلا لالا لیلا غالا قر دا د څنګه وکړه دا خو دی لاندې نه راوړی سکنه چک چک خلا له کوي کله یو جهان نور څخه لالا بس نور لالا بس اختر کې پروګرام نه تا ته د سیم د طاقت ګولې دي د طاقت ګولې دی ته ویخه دلته زما تا طاقت لګ لري شي وړو تم یو برخلی ځواني او زم یو برخلی ځواني صحیح ده زه بډای ما خو ته ځواني لګا پښه هی دا یو صحیح شو دا دوا خور ته وګوره زور به زما استاد ته معلومیږي د بوډا او د ځوان پټ کا کش کا خسي کش کا خسي چې ما خو ته پرې نه چونه لويګم پټ کا کش کا خسي کش کا هم نه غور دي بس شالا کیلا تعالی لیلا قر अपना काय है तूने चली करना काय हो हर की का अपना काय हो दाउनी से दसे مار پکې نه ونی سا نہ مار نہ لڑم نہ غونډل دے وای تیری کہانی اپ کی کہانی کی جہانی پریدا ادي چټي غټه کې زور نه وه غواګانه خو نه تړ شي غواګانه قدرمنو دا شالاله استاد چې راغه او دلته موږ سره دا کرتبونه موږ سره بدرګه کړ یو جهان من نه لکو او کور مودان اختر کې به خیر تر پروګرامونه زموږ ان شاء الله اختر کې د دې چې د پروګرامونه لګيږي باغه مشهد کې کې لګیدلې په تم د سره کې سره یو دانا صرف د امر معروف سره لګیدلی یو تصویر می سرخود کې لګیدلی دا زمونږ ډایرکټر دی ها
د سره غپ شپ ولګي ګب به سره لګو د اوسېده مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن درمندو دا وا د دې ونې خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما ټیم تاسو په خدمت کې پیش کړه امید کوم چې تاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلی وي تر بلې ونې پورې ورکړئ خپل کوربله اجازت چرته هم چې ښاد او آباد او بریالي اوسي په تلو تلو کې زما یو وړوکی شان پیغام هم واورئ روژه ډېره بختوره میاشت ده او دا چې دی دې کې صبر پکار دی تحمل پکار دی او داسې نه ده چې بس د خولې روژه ده نه دې کې عبادات پکار دي د خولې کنټرول د غوږونو کنټرول د سترګې کنټرول چاله ضرر نه رسول بغیر د دې نه موږ باندې عبادات فرض دي او روژه کې باید خپل ځان کنټرول کو بل سره جنګ ونه کو چې زه خو روژه یم او ولې ته روژه هغه روژه نه دی تا داسې د جاز پردې جوړې کړي خو مخکې هم روژه دی ځینې سړی لاړ شي کور ته ښځې ته وایي ښځې دا مالګه داسې هلکه خو بس مالګه ده خورئ که نه که خوري وخوره که نه زه بس بار بچی اوس کې نو دا ښځو سره مرسته کول پکار دي داسې نه چې بس لاړې او کار نه بس هلته وازه خوله پرېوځي او خوب وکړي هغه ته ماشومان غلي که دغه هم ډېر ده هغه چې یا ورسره خیر یې وړل هم ده که دا هم څه خبره نه ده ولې دا خو چې دی ستا ښځه ده پردۍ خو نه ده نو قدرمندو تر بلې اونۍ پورې ورکوي خپل کوربله اجازت چرته هم چې ښاد او آباد او بریالي اوسئ بای بای ټاټا افغانستان زنده باد